السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې د خپلو ویډیوګانو څخه عکسونه جوړ کړئ. مطلب تاسو په یو ځای کې ویډیو کړی وي او تاسو چېرته انځورونه یا عکسونه نه وي اخیستلي، نو تاسو خپل له ویډیو نه عکسونه په کمه طریقه جوړولی شئ. مطلب چې ویډیو کې کم عکس تاسو خوښ وي هغه تاسو د ویډیو نه لرې کول غواړئ او په ښه اعلی کوالټۍ کې، مطلب چې هغه بلر نشي یا هغه خړ نشي یا هغه عکس چې دی انځور چې کوم دی تاسو چې دی جدا کړئ د ویډیو نه چې هغه تاسو سره سایز کې خراب نشي او کوالټي هم د هغې خرابه نشي. نو ملګرو د هغې درته مکمل طریقه راښایم، خو دې نه مخکې زه تاسو ته یو وړوکی عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو چې کله دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او همدغه اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ، ټیک ده، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو ته به ښه واضحه زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري. دلته کې تاسو ته یو آپشن راکړی دی سلیکټ ویډیو. مطلب ته اوس هغه ویډیو سلیکټ کړه د کمې نه چې ته دغه انځورونه یا دغه عکسونه چې دي هغه بیل کول غواړئ. نو دا راله زمونږ د موبایل ګیلرۍ زمونږ سره، ټیک ده. مثال په طور دا یو ویډیو ته دا ما سلیکټ کړه د دې ځای نه، ټیک ده. دلته کې دا تاسو ته به ښه واضحه چې دی ښکاري. دا چې کله تاسو سلیکټ کړه د هغې نه بعد لږ شان ویټ به دې ته وکړئ. تاسو د هغې نه بعد کله چې تاسو دې ته ویټ وکړئ نو دا وګورئ تاسو له مختلف فارمیټ راکړه. دا وګورئ چې کم یو تصویر دی اوس تاسو د کم انګل نه خوښ وي، دا وګورئ مکمل تصویران یې ستاسو د هغه ویډیو نه تاسو له دلته کې ساز کړه. دا وګورئ چې څونه ټایم ویډیو وي دا کتلی شئ تاسو مکمل هغه تصویران تاسو سره راله. دلته کې د سیو یو آپشن یې تاسو له کړی دی، په هغه سیو به تاسو کلیک ووایئ. نو دلته کې تاسو ته به د تصویر کومه کوالټي چې ده هغه به ښکاري چې څنګه کوالټي په ویډیو کې ده هماغه کوالټۍ کې به دا تصویر تاسو سره ستاسو په موبایل کې چې دی سیو شي. دا وګورئ دلته کې دا تصویر چې دی دا ما سره سیو شو. نو که تاسو چېرته چکر له تللی یا بل چېرته کې تللی تاسو یو ویډیو کړی وي، ټیک ده، هغې نه بیا تاسو خپل انځورونه چې دي هغه ترې بیل کول غواړئ، جدا کول ترې غواړئ، نو تاسو دې په دغه طریقه باندې کومه طریقه چې درته ما راوښیله په دغه طریقه یې جدا کوئ، نو یقینا ستاسو تصویران به نه خړیږي او نه به ګنده کېږي، نه به د هغې کوالټي سایز چې دی په هغې کې به څه چینج راځي. بلکل داسې به وي چې دا د ویډیو نه دي بیل شوي، مطلب چې دا دغه تصویران انځورونه اخیستی شوي دي د ویډیو نه دي جدا شوي. نو قدرمنو یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مې د ټولو ډېر زیات. که خوښ شوی وي لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کوئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.